کمیسارۍ سر په نښه کا. ځه. تېره شپه پر 12 بجو د 200 البدر قل اردو شپږمې سرحدي لوا مجاهدینو د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ اړوند سرو څاهانو سیمه کې د پاکستاني رژیم سره نښته کړې چې په نتیجه کې د پاکستاني رژیم یوه پوسته فتحه 3 تنه مړه او یو تن ژوندی نیول شوی دی. او همداراز د کندهار معروف ولسوالۍ اړوند سیمه کې اتلو مجاهدینو د زریدار لویه پوسته هم ونیوله چې یو زریدار ټانګ یې په بشپړ ډول تخریب کړی. تر دې دمه په کندهار کې له پاکستاني رژیم عسکرو څخه 10 پوستې سره د غنیمتونو نیول شوي دي. د رد العزم انتقامي عملیاتو په لړ کې تېره ورځ مازدیګر د دفاعي ځواکونو له لوري د ډنډ پټان بندر مربوطاتو کې د پوځي رژیم کمیساري په نښه او پکې میش عسکر له منځه وړي دي. افغان دفاعي ځواکونه په پوره میړانه استقلال ساتلو ته چمتو دي او د هیچا بریدونه به بې ځوابه پاتې نشي. همداراز په پروان ولایت کې د دښمن یو بله بې پلوټه الوتکه هدف ته تر رسېدو مخکې د دفاعي ځواکونو د چټک او پر وخت اقدام له امله رانسکوره کړې. په دې پیښه کې هیڅ ډول ځاني زیان نه دی اوښتی. دا دویمه بې پلوټه الوتکه ده چې رانسکوریږي. افغان دفاعي ځواکونه پرون د پکتیکا ولایت د شیکن ولسوالۍ اړوند د انګوراډې هغې غاړې ته د پاکستاني ملیشو هغه زغروال ټانک چې د افغانستان پر لوري ړندې مرمۍ توغولې په نښه او له منځه یووړ. په همدې حال کې نښتې یوازې په هوایي بریدونو پورې محدودې نه دي پاتې شوي. د دفاع وزارت وایي چې اسلامي امارت دفاعي ځواکونو د انګوراډې په سیمه کې د پاکستان د پوځي رژیم ځواکونو په وړاندې غچ اخیستونکي بریدونه هم ترسره کړي دي. د یاد وزارت په خبره د دغو عملیاتو په پایله کې پاکستاني ځواکونو شاتګ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت د دفاعي ځواکونو له لوري د غچ اخیستونکو بریدونو له پیل راهیسې تر اوسه د پاکستاني رژیم له 100 ډېر سرتېري وژل شوي او دغه راز یې له 15 ډېرې پوستې د اسلامي امارت له لوري نیول شوي دي.